کیسه د کیسې نوم دی په ګناهګار انسان د الله جل جلاله 15 احسانات. انسان چې کله ګناه کوي په الله جل جلاله دا 15 احسانات کوي. اول په هغه باندې پرده اچوي، ګناه یې نه ښکاره کوي. دویم په هغه رزق نه بندوي. دریم د هغه طاقت نه ختموي. څلورم هغه ته سمدستي سزا نه ورکوي. پنځم که په اخلاص سره توبه وباسي نو الله جل جلاله ورته بخښنه هم کوي. ای انسانا، نو بیا ولې د داسې ذات نافرمانی کوي؟ راځه نو په ځان ظلم مه کوه او له ګناهونو لاس واخله او هېڅکله مه ناهیلې کېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي له ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه هغه چې هیڅ ګناه نه وي کړي. الله جل جلاله پر ډېر مهربانۍ سره فرمایلي دي الله جل جلاله هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ څخه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي. یعنی الله جل جلاله له توبه کوونکو سره مینه کوي. همدارنګه الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلي دي ای زما بندګانو، کومو کسانو چې په ځان تیری کړی دی د الله جل جلاله له رحمت څخه مه ناهیلې کېږئ، ځکه چې الله جل جلاله بخښونکی او مهربانه ذات دی. ای مسلمان وروره د ګناهونو انجام ډیر بد دی. راځه چې ترې ځان وساتو او د الله جل جلاله له ویرې وژاړو او توبه وباسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي د هغه کس دوزخ ته تلل او یا په اور باندې سېزل چې د الله جل جلاله له ویرې ژاړي داسې ناممکنه دي لکه څنګه چې په تیو کې شیدې ننوتل ناممکنه دي. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دوه سترګې به اور مس نه کړي. اول هغه سترګه چې د الله جل جلاله له ډاره ژاړي، دویم هغه سترګه چې د الله جل جلاله په لاره کې ویښه پاتې شوې وي. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله ته هیڅ شی دونه خوښ نه دی لکه دوه څاڅکي. اول هغه څاڅکی د اوښکو چې د الله جل جلاله له ویرې بهیږي، او دویم هغه څاڅکی د وینې چې د الله جل جلاله په لاره کې تویږي. ګرانو خویندو ورو، په توبه کې هېڅکله ځنډ مه کوئ. هدیرې له هغو خلکو ډکې دي چې د اوږد ژوند تمه او هیلې یې درلودې او د توبې پر ځای ګناهونه کول او ویلې به یې وروسته به توبه وکړو. د مرګ هیڅ معلومات نشته او د ډیرو انسانانو به په دنیا کې اخیره ورځ وي او کېدای شي د هغو له ډلې څخه ته هم یو کس یې. نو توبه مه ځنډوه. د توبې لپاره 4 شرطونه دي. اول د اوسنۍ ګناه پرېښودل، دویم د تیر وخت په ګناه پښیمانېدل، دریم له ځان سره کلکه وعده کول چې په راتلونکي کې به ګناه نه کومه، څلورم که د بنده حق مو خوړلی وي هغه بنده څخه معافي او بخښنه وغواړئ. ګرانو مسلمانانو ورونو، که چیرې بنده له ګناهونو څخه توبه وکړي داسې دی لکه هیڅ ګناه یې چې نه وي کړي. الله جل جلاله دې د مرګ د راتلو څخه مخکې موږ ټولو ته د توبې کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.